السلام علیکم ګلونه اوریدونکو لیدونکو امید لرم چې ټول به روغ جوړو نن ویډیو کې به تاسو له خایم چې موږ پرفیکټ طریقې سره د ښې طریقې سره په کاین ماسټر باندې ویډیو څنګه ایکسپورټ کو د ویډیو شرکتونه مخکې کته زموږ په چینل نه ویني زموږ چینل د سبسکرایب کو د غنټې بټن هم د سپال باندې کو زموږ ټول ویډیو باندې د ټول نوال تاسو له درسي نو زه خپل کاین ماسټر اوپن کوم کوم چې د ویډیو ایډیټینګ والا اف دی نو چې کله تاسو کاین ماسټر اوپن کو زه تاسو له ویډیو ایډیټینګ نه خایم زه صرف تاسو له صحیح طریقه خایم چې موږ د صحیح طریقې سره خپله ویډیو څنګه واخلای شو ایکسپورټ کولی شو نو زه دلته یوه ویډیو سلیکټ کوم دا ویډیو مو سلیکټ کا 15 سیکنډ دو چې کله تاسو دا ویډیو سلیکټ کو نو تاسو که دا باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو والله وایس والا هیڅ طریقه نه ملویږي چې وایس څنګه پرفیکټ وي نو تاسو دلته تاسو له سیټینګ والا بټن لیدل شي تاسو د سیټینګ په بټن باندې کلیک وکړو تاسو له دلته اول د آډیو والا غدی بیا نه بعد د ویډیو او هغه نه بعد د ایډیټینګ تاسو چې کوم آډیو آپشن دی تاسو په دا باندې کلیک وکړو او دا کې چې کله نون دی تاسو شو نو آډیو فیډ آوټ اینڈ اف پروجیکټ تاسو دا انیبل کوو نه چې مو څنګه ډیسیبل دی تاسو دا ډیسیبل کو انیبل کوو بنا ډیسیبل وکړو چې دا په دغه باندې وی چې دا ویره دلې قصيږي نه که تاسو دا انیبل کو نو دا شی ویره دلې للی شي نو دا به تاسو ویره دلې نه بیایو تاسو به دا ډیسیبل کو چې کله تاسو دا ډیسیبل کو نو دا به ټیک کو هغه نه پات دویم شی چې کوم دی کله چې تاسو ویډیو ایکسپورټ کوو دغه نه تاسو به خپل چې کوم ریزولوشن دا به تاسو په ایچ ډی باندې کو په چې شي باندې په ایچ ډی باندې چې څنګه مو سره راي په ایچ ډی باندې او فریم ریټ چې کوم دی په 30 باندې کو په 30 باندې واغې نه بعد به تاسو بیٹ ریټ چې کوم دی به تاسو په 10 باندې کو په څوره باندې په 10 باندې پلس باندې بیٹ ریټ به تاسو خپل بیٹ ریټ به تاسو الاس نه کم زیات وي خیر دی خو لاس چې بالکل زیات نه وي نو تاسو دا په لاس باندې کو واغې نه بعد به تاسو خپل ویډیو چې کومه دو آی ایکسپورټ کو تاسو خپل ویډیو ایکسپورټ کو نو دغه طریقې سره تاسو صحیح طریقې سره خپل په کاین ماسټر باندې ویډیو ایکسپورټ کولای شو نو که ویډیو له خلک دلی ویډیو سره لایک او زموږ چینل کنه زموږ چینل سبسکرایب ان شاء الله به ملوږي تبله ویډیو کې خدای پامان